ډېر ښه دی یار. او دغه لنډ غونته کې نظم دی ارشاد. وایي دا چې لګیا یې ته په چا پسې خبرې کوي بې حیا ځوانه په ملا پسې خبرې کوي دا درته نه وایم چې شعر کې ستاینه وکړه ورشه د پلار نه دې وړه غوندې پوښتنه وکړه ای ته خبرې تا ته غوږ کې اذان چا کړی دی دغه اذان درته په غوږ کې دی مولا کړی دی چې کله مړ شي وروره ستا په جنازه ودرېږي هغه هستي چې ستا نه مخکې په مانځه ودرېږي چې کله مړ شي وروره ستا په جنازه ودرېږي هغه هستي چې ستا نه مخکې په مانځه ودرېږي چې مولا نه وي نو نکاح درله په چا وتړي ټول تکبیرونه د اختر درله مولا وتړي د پاک قرآن په هر یو لفظ باندې چا پوهه کړي د مونځ کولو طریقه باندې مولا پوهه کړي هغه هستي چې ستا نه مخکې په مانځه ودرېږي چې مولا نه وي نو نکاح درله په چا وتړي ټول تکبیرونه د اختر درله مولا وتړي د پاک قرآن په هر یو لفظ باندې چا پوهه کړي د مونځ کولو طریقه باندې مولا پوهه کړي معتبر لفظ د سازونو کې مه یادوه دومره خراب لفظونو کې مه یادوه دا په هر شعر کې چې شاعر ترې نفرت کړی دی زما جانان په حدیثو کې صفت کړی ډېر ښه دی یار. معتبر لفظ د سازونو کې مه یادوه دومره خراب لفظونو کې مه یادوه تا په هر شعر کې چې شاعر ترې نفرت کړی دی زما جانان په حدیثو کې صفت کړی دی یم حیران چې دې ملا به څه ګناه کړي وي دا خو انسان دی خامخه به یې خطا کړي وي د خدای دپاره یې لږ وکړه احترام شاعره په شعر کې ورکه نوي نسل ته پیغام شاعره شعر کې ورکه نوي نسل ته پیغام ډېر ښه دی ډېره مزه یې وکړه ډېر خوندونه دې موږ واخیسته امید دی چې ستاسو به ډېر زیات خوښ شوي وي مزلدایان صاحب مسافرو ته بس ډالۍ کوئ مسافرو دپاره یو غزل دی چې درته به څنګه ویم یاره چې کتوله راشه درته به څنګه ویم یاره چې کتوله راشه در پسې جاړي خپل وړو بچوله راشه درته به څنګه ویم یاره چې کتوله راشه در پسې جاړي خپل وړو بچوله راشه او دا جدي مړ ستا په ارمان شو ته یې ونه لیدې دا جدي مړ ستا په ارمان شو ته یې ونه لیدې بوډۍ مور دې بیماره د لیدولې راشه او زما خو هم ستا انتظار کې تور ویښته سپینېږي زما خو هم ستا انتظار کې تور ویښته سپینېږي د مینې ټال له دې جانانه زنګېدوله راشه او دیانه ستا ورونه نه ستا یاران پوښتنې کوي دیانه ستا ورونه نه ستا یاران پوښتنې کوي یاران دې اوس هم ځي راځي خپلو حجرو له راشه